زه د مذهب پوره قایل یم او کلتور هم منم. زه د مذهب پوره قایل یم او کلتور هم منم. زمونږ حجره کې مصلی او رباب دواړه شته دی. السلام علیکم ګرانو مینوالو، زه یم ستاسو ورور بابو ملنګ او موږ د پروګرام اریچن ټي وي نوي سهار پروګرام نه تاسو ته مخاطب یو. په دغه سلسله کې موږ راغلي یو د شنغره د سیمې یو ځوان زلمي صوفیانه شاعر ښاغلي عزیر پیزان صاحب خواله، او د هغه نه به موږ څه اورو، ستاسو ته به څه وایي، د خپلو خیالاتو اظهار به کوي. نو راځئ چې زموږ سره د هغه سره ورشو. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمت الله. عزیر پیزان صاحب څنګه تاسو ښه برابر؟ الحمدلله، شکر دی. تاسو ښه دي؟ جی بالکل. وختونه هم څنګه تېرېږي؟ اوس د الله تعالی فضل او احسان دی. شکر دی. او څنګه د ادب سره د کم وخت نه تعلق دی؟ اوس دا ګاډ ګفټ دی، ډېر د ماشومتوب نه الله جل جلاله دغه دی. ماشومتوب نه شاعري کوئ؟ او جی ماشومتوب نه. زیات کار هم په څه کړی دی؟ زیات کار خو په نعتیه کلامونو باندې هغې کې ادب سره تعلق ساتي. ښه، ماشاءالله ماشاءالله. او څنګه زموږ مینوالو ته به د نوي سهار باره کې تاسو څه وایئ؟ د نوي سهار مینوالو ته دی یو دوه شعره ډالۍ. ارشاد. وایي څومره سکون پیدا کړي څومره راحتونه راوړي. څومره سکون پیدا کړي څومره راحتونه راوړي. راحتونه راوړي او دا چې په نوي سهار ځان سره ګلونه راوړي. څومره سکون پیدا کړي څومره راحتونه راوړي او دا چې په نوي سهار ځان سره ګلونه راوړي. او د حسینانو د تنکو زنو خالونه دي شي. د حسینانو د تنکو زنو خالونه دي شي چې څومره مینه لرم هاغومره خوندونه راوړي. واه، ډېر زبردست یار، حد دی حد. ها ارشاد. نعتیه کلام دی. وایي نور سپوږمۍ نه چې ښایسته سپین رخسار دی زما یار دی. نور سپوږمۍ نه چې ښایسته سپین رخسار دی زما یار دی. او زړه زما ورپسې خدای ګو ناقرار دی زما یار دی. او مهرباني او خورم قسم کو تمام سره او سپین د دې قیمت پوره کړي. خورم قسم کو تمام سره او سپین د دې قیمت پوره کړي. بې قیمت والله د زلفو تار دی زما یار دی. او د همه جهان خوبان یې خد و خال ته نه رسیږي. د همه جهان خوبان یې خد و خال ته نه رسیږي. زلنده په کل جهان چې بسیار دی زما یار دی. او کوی عشق لیونی شم سپیلنی شم اگرم نیم. کوی عشق لیونی شم سپیلنی شم اگرم نیم. هر یو تن په محبت چې بیمار دی زما یار دی. مهرباني او په یوسف کو ګوتې پرې کړلې زنانو بې اختیاره چې سرونه پې پرې کېږي. حسندار دی زما یار دی. په یوسف کو ګوتې پرې کړلې زنانو بې اختیاره چې سرونه پې پرې کېږي. حسندار دی زما یار دی. او د الله دپاره مالم دیدن راکړه محبوبه چې پیزان دی د دیدن په انتظار دی زما. واه زبردست. د الله دپاره ماله دیدن راکړه محبوبه چې پیزان دی د دیدن په انتظار دی زما یار دی. حد دی یار، حد دی. ډېر زبردست او ډېر مزیدار، والله چې ډېر ښکلی کلام دی. نور که څه د خپلې خوښې څه موږ ته شعر کې نو مننه به مې. مهرباني جي. یو درې شعره مخکې چې په لاسو کې مې ډک د خمار جام دی او ماښام دی. په لاسو کې مې ډک د خمار جام دی او ماښام دی. ګناه کړم د ساقي په لور مې پام دی او ماښام دی. او ته دغه سړی وینې دا چې سیرې ګریوان ښکاري. ته دغه سړی وینې دا چې سیرې ګریوان ښکاري. دغه سړی وینې دا چې سیرې ګریوان ښکاري. د چا په دروازه کې لاس په نام دی او ماښام دی. مهرباني او پرې وخت د زنکدن دی او څه خبرې په خوله دي. پرې وخت د زنکدن دی او څه خبرې په خوله دي. څه خبرې په خوله دي. ویشتلی چا په مړو سترګو د بام دی او ماښام دی. مهرباني بل غزل دی چې دیدنونه کو مې ډېر غوښتل دلبر نه. دیدنونه کو مې ډېر غوښتل دلبر نه. آخر لرې کړو نقاب د سپین بشر نه. او تورې زلفې په سپین رخسار خورې وې ښکارېده ښکلی د شمس او د قمر نه. دیدنونه کو مې ډېر غوښتل دلبر نه. آخر لرې کړو نقاب د سپین بشر نه. او تورې زلفې په سپین رخسار خورې وې ښکارېده ښکلی د شمس او د قمر نه. او د حیا باڼۍ پورته کړل د سترګو زار قربان شم د مړو سترګو نظر نه. د حیا
باڼۍ پورته کړل د سترګو زار قربان شم د مړو سترګو نظر نه او داسې حل یې را سره لږ وخت کې وکړو غوښې پورته کړې زما د زړه د سر نه مهرباني داسې حل یې را سره لږ وخت کې وکړو غوښې پورته کړې زما د زړه د سر نه او سترګې ما له خپل مرشد داسې بنا کړې په شیخه یې کړم خبر د عشق هنر نه مهرباني او سترګې ما له خپل مرشد داسې بنا کړې په شیخه یې کړم خبر د عشق هنر نه او ربه عشق د پیزان په زړه کې کېده او پاتې مکړه چرته لار کې د رهبر نه ربه عشق د پیزان په زړه کې کېده پاتې مکړه چرته لار کې د رهبر نه واه ډېر زبردست او ډېر ښکلی ماشاءالله ګرانو کتونکو تاسو به کتلي چې موږ د وزیر پیزان صاحب نه ډېر خواږه کلامونه واورېدل امید لرم چې ستاسو به خوښ شي او تر بل پروګرامه پورې زه ستاسو ورور بابو ملنګ او زما سره کیمرمین تحسین لور کې اجازت تر بل ساعته پورې نو د لوی الله په امان خوشحاله اوسئ